یو خور ناشنا سوال کړی دی، وی زما خاون زه مجبوره کړی یم په دې خبره باندې چې ته به ما ته هر هغه خبره کوې چې ستا مور پلاري کوي په کور کې، او ته د خپلو خویندو سره څه وایې هغه تا ته څه وایي، او دغه شان ته چې د پلانې او د پلانې کره لاړی شي نو ما ته به پوره ډیټیل راوړي چې څه وي څه ونه وي. ځکه چې اکثر خلک وایي داسې خبرې کوي چې د هغې د لاسه کورونه ورانېږي. نو زه څه وکړم دا خور وایي. الجواب الله دې مل شي نه چې په دې سړي باندې واوړېدي چې هغه د ټولو ورځې رپورټ غواړي. مور څه ووي، پلار څه ووي، خور څه ووي، رور څه ووي، پلانۍ څه ووي، پلاني څه ووي. موږ دې خپل رور ته نصیحت کوو د دې ښځې دې خاوند چې په کار خو دا وه چې دی د الله نه یېرېدلی وې. د الله نه یېره په کار. ته خپله ښځې ته څه چې ګناه کوه، د یو ځي خبره بل ځي ته وړه، دا خو چغلخوري ده. او رسول صلی الله علیه وسلم چغلخور انسان به جنت ته نه ننوځي. نو ته خپلې ښځې ته څه وې ګناه کوه، د الله نه یېره په کار ده. او دویم نصیحت دې ورور ته دا کوو چې ته د خلکو عیبونه مه لټوه، خپل عیبونه ولټوه. ته په دې پسې خطې چې خلک به څه وایي. ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی په خلکو کې تاواني انسان هغه دی چې د الله نه مصروف شي او په خپل ځان کې لګیا شي. او بیا د دن غټ تاواني هغه دی، د دن غټ تاواني چې څوک د خپل ځان نه مصروف شو او په خلکو کې لګیا شو. په چا کې لګیا شو؟ خلکو. یعنې خپل ځان د اولنۍ سړی خو تاواني دی، الله ته پاتې شو، دین ته پاتې شو، خو د ځان دپاره خو لګیا دی که نه. دې بدبخت ته وګوره، الله او دین دا خو دې پاتې دي او ځان ته هم پاتې دی. لګیا چا کې دی؟ خلکو کې. ځکه دی د ټولو نه غټ تاواني انسان دی. بله خبره، موږ دې رور ته دا وایو چې ته بدګماني مه کوه په خلکو باندې. ته بدګماني کوې، یعنې د دې پلار به د دې جنې پلار به همیشه دغه خبرې کوي چې کور دې وران شي، یا د دې مور یا د دې خویندې یا د دې رونه یا د ګاونډیان یا پلانې او پلانې. دا خو بدګماني ده په مسلمانانو باندې. الله سبحانه وتعالی دې نه منع کړې. غټه خبره دې کې چغلخوري ده او دومره غټه ګناه ده. په دې باندې الحمدلله زما یو ځان له بیان دی، هغه واورئ. د سلف یو ناشنا قول درته بیانوم، حیران به شئ. ويفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وچغلخور انسان په یو غنټه کې دومره فساد راولي چې جادوګر په یو کال کې نشي راوستی. چغلخور په یو غنټه کې دومره فساد راولي چې جادوګر یو کال کې نشي راوستی. بالکل حقیقت دی. په سکندونو کې د کورونو په بل طرف پړی نه، په سکندونو کې ښځې سره ملاو شو، ستا خاون خو دا ووي، هلته ناست ستا باره کې دا ووي، هلته لاړ سړي ته ووي ستا ښځه خو لګیا و دا ووي. په سکندونو کې دوی وران کړو. ځکه دا راته یو ناشنا فایده ذکر کړمه. امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی، وی ابو حامد الغزالی رحمه الله دا خبره کړې ده. وی کله چې په تا پسې چغلخور انسان راشي، قیمتي خبره یاد ساتئ ځکه چې ډېر دي زموږ په زمانه کې. دې ته دوه مخیز هم وایي. څه ورته وایي؟ دوه مخیز. چغلخور ورته م وایي چې کله دی راغی ستا خواله او تا ته ووایي چې فلان یقول فیک کذا و کذا، پلانی خو ستا باره کې نن دا ووایي دا ووایي. نو ابو حامد الغزالی رحمه الله وی شپږ کارونه به وکړي. څو؟ شپږ یاد یې کړئ. اولنې رښتینی به یې نه ګڼي. اولنی کار به دا وکړي، دروازه به بالکل بنده کړي، رښتینی به نه ګڼي. چغلخور دی، چغلخور خو فاسق دی، فاسق خو رښتینی نه وي. دویم کار به دا وکړي، دی به منع کړي، نصیحت به ورته وکړي چې دا کار به بیا نه کړي. دریم د الله د پاره به دې سړي سره بغض ساتي. چغلخور دی که نه،
او څومره چې یو سړي کې ګناهونه د هغې په اندازه موږ دغه سره څه کوو بغض کوو او څومره چې یو سړي کې ایماني موږ ورسره د هغې په اندازه محبت کوو څلورم کار دا شو که دې تاسو نه د اخر کې تپوس هم وکړم ګوره څلورم کار دا شو د چا په باره کې چې درته خبر وکړه په هغه چې د بدګمانه نه شي پنځم کار به دا وکړي داسې نه د دې خبرې د لاسه چې ته جاسوسي شروع نه کړې د هغه کس چې ده به ویلي که نه به ویلي کله داسې هم کېږي چې ته خو ده ته دروغجن دي وایي چې تا دروغ وایي خو زړه کې یو ټک وشي دی چې لاړ نو بیا دې څه کسان ولګول چې یاره داسې تاسو تحقیقات وکړي نو جاسوسي ونه کړي چېرته کې جاسوسي هم ناروا ده شپږم کار به دا وکړې دا ډېره ناشنا کړي شپږم کار به دا وکړې د سنت ته چې غلخوري وکړي د ده دا خبره بل چا ته ورسوي چې پلانې راغلی او ما ته یې دا وي د ده دا خبره هم بیا بل چا ته نه کوي بس خبره به دغه چې ختمه کړه ځکه چې ته بیا د ده دا وړې نه خو ته هم چغلخور شوې که نه دا شپږ خبرې به وکړي نو د چغلخور په مخ کې دروازه بنده شو او دا یاده ساتئ په زړه یې ولیکئ تا ته چې د چا خبر را رسوي ستا د هم رسوي دا ګورې زه داسې خبر نه کوم چې کله ناکله دا قانون دی دې ته څه وایي قانون دی چې تا ته چا خبر را رسو د چا د ستا د هم خلکو ته بیانوي او په دې کې به د هر انسان زم چې تجربه داسې به ورسره شوي داسې به شوي چې ده ته به چا څه ویلي د چا مباره کې بیا به دې خبر شوي چې د خبرې هم هغه چا ته کړي نو بلکل د چغلخور انسان په مخ کې دروازه بنده کوي وروره ما ته به د چا خبرې نه کړي او که چا څه خبره کړي زما به دې دفاع کړی وی په شک نه ما ته یې څه لره رسې دا ښکلی جواب دی زما به دې دفاع کړی چې په ما مینې او یا به دې دغه سړی راوستی په ما پسې نو مخامخ به خبره شوې وی دې ته څه ضرورت دی چې ته ما ته خبرې را رسې نو موږ د خور ته دا نصیحت کوو چې ته به دا خبرې خاوند ته را رسې که نه به را رسې نه به را رسې نو وایي څه وکړمه ښځه نه مې پرېږدي و چې خاوند نصیحت نه قبلوي وایي نه لازم به ما ته وی لازم به ما ته ټول ریکارډ پیش کې نو بیا ورته موږ دا وایو چې ورته وایه پلانې لګیاو او وی چې خپل خاوند سره ښه کوه پلاني ستا صفت وکړو ستا باره کې ښه خبرې وکړي دا هم یو قسمه صلح کول دي ګنې بدګمانه دی په خلکو نو چې زړه څه شي پاک شي نو د زنانه پکې د ګناه نه بچ شوه او د دغه سړي زړه به څه شي هغه به پاک شي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی وی بعض خلک وایي ما خو خپل کوشش وکړو او باقي کار په الله دی دا خبره صحیح ده او که نه وایي تاسو څه وایي ولې صحیح خو ګوره اوس دې ځای کې ټول غلط دی خو دا څومره عام استعمالېږي تاسو چا ته نصیحت کړی چې ستا دا خبره غلطه ده عام دا ټکي استعمالېږي که نه وروره موږ به خپل کوشش وکړو باقي کار به څوک کوي الله به کوي دا عبارت غلط دی ته الله په دویمه مرحله کې کو ابتدایي کوشش به زه وکړم بنیاد به زه کېدم باقي کار به څوک کوي الله کې مړه ته به څه بنیاد کېدي بنیاد یې ښودو والا څوک دی الله دی نو ته به داسې وې ته به داسې وې وروره د الله په توفیق سره زه به کوشش کوم زما چې څومره اوس هغه منډه به وهمه او کار کوونکی څوک دی الله دی دا صحیح ده خو بیا هم دا وایم اکثر ملګري چې دا عبارت وایي هغوی دې خبر هم نه شي څه وایم او د هغوی مطلب هم دی مطلب یې ګوره ښیي خو هغه پوه نه دي په دې د هغوی مطلب هم دی چې مونږ خو دغه لږې منډې منډې وو نور بنیادي کار د چا په لاس کې دی الله په لاس کې مطلب یې دا دی خو تعبیر یې صحیح نه دی تعبیر یې غلط دی نور ګوره مونږ دا نه وایو چې دا خو عام مسلمانان دا عقیده ده د هغوی
نو دغه مطلب دا دی چې موږ بخپل کوشش وکړو باقي کار د الله دی یعنی موږ به هغه څه وکړو چې سلک ډېر موږ کولی شو نور اصل مسله د الله په لاس کې خدا غلطه ده چې موږ خپل کوشش وکړو باقي کار به څوک کوي الله به کوي ما مسله سٹارټ کړه مخې ته به الله پوره کوي دا غلطه ده والله اعلم د یو ورو سوال کړی دی چې ویښته خریل سنت طریقه ده او که نه او زه به ته په دې کې یو ناشنا تفصیل بیان کوم چې دا به تاسو بل ځای کې نه اورېدلی او دا کومه مسله چې د زه بیانومه که دا دې یاده کړه د ډېرو کتابونو خلاصه به په خپل ذهن کې کېږي هغه ده د ویښتو دا مسله چې ویښته خریل سنت دي او که نه د دې تفصیل واوره ویښته خریل دا په شپږ قسمه دي څو قسمه دي شپږ اولنی قسم ویښته خریل چې هغه عبادت دی او الله ته په انسان نږدې کېږي او دا په څلورو ځایونو کې دي پنځم ځای نشته دا په دې اولني قسم کې دنده دي ګورئ چې دا تاسو هغه شپږ سره شمار کړئ په هغه شپږو کې اولنی دغه دی بیا په هغې کې څلور ځایونه دي چې هلته عبادت دی یو حج دویم عمره دریم د ماشوم ویښته خریل په اومه ورځ لکه حدیث کې دي سنن ترمذي کې هغه حدیث دی او څلورم چې کافر مسلمان شي په سنن ابي داود کې دا حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم امر رجلا کافرا رسول صلی الله علیه وسلم کافر ته دوي وی ته د ځان نه دا ویښته لري که او ختنه وکړه څو ځایونه شو کم چې کافر مسلمان شي دې څلورو ځایونو کې عبادت ته پنځه مې نشته یې ماته وښایه چا داسې ځای معلوم دی چې ویښته خریل پکې عبادت وي نه صرف دا څلور ځایونه نه اولنی قسم هغه چې ته په الله ته نږدې کېږي او هغه په څلورو ځایونو کې شو دویم قسم ویښته خریل د شرک دی هسې ویښته خریل چې د شرک کې راتلی شي څنګه څنګه د بل چا دپاره جواب دې صحیح دی مسله د ګیرې نه روانه ده د ګیرې کې خو اقسام نشته د ګیرې کې اقسام شته ګیره خو یو خبره ده نه نو شرک څنګه راځي چې څنګه دی رو وي هغه دي سي امام ابن القیم رحم الله بخپل کتاب زاد المعاد کې دې خبرې ته اشاره کړې ده لکه یو مرید د خپل شیخ د پاره سر وخرو او دوی چې انا حلقت رأسي لفلان وما دا د پلانی د پاره دا کار کړی دی نو هذا بمنزله ان يقول سجدت لفلان وې د دې سره کې څوک چې ما پلانی ته سجده ولګوله ځکه چې د سر خریل یا ویښته خریل د پلانی پیر د پاره عبادت ګڼي نو دې شریک کو د چا سره د الله سره نو دویم قسم ویښته خریل یا سر خریل هغه سره شرک دی دریم قسم به یاد ساته دریم قسم بدعت کله نه کله ویښته خریل سر خریل سي بدعتي کله نه کله عبادت او کله نه کله شرک او کله نه کله بدعتي بدعت په یو قسم دی مثال به ذکر کوم لکه یو سړی دا وای چې دا سر خریل د یو خاص عبادت دی او دا دین ګڼي دا څلور ځایونه علاوه دا په بدعت کې دنه راغلی لکه د خوارجو د صفاتو په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې هم دی رسول الله سلام د خوارجو مبارک وی سیماهم التحلیق د خوارجو یو نه خداله چې هغوی سر خریلی ولې دا سرونه خری وی چې موږ د دنیا نه بالکل لري یو د دنیا سره زموږ نه لګي نو دا په دین کې بدعت شو نه پیغمبر دا کار کړی نه صحابه کرامو کړی دی او نه د دې امر کړی یا بعض خلک دا وی چې توبه وباسي لکه سړی ګناهګار دی توبه وویسته نو یو کار به څه وکړي سر به وخری نو دا څه شو
بدعت ته ورځ کې ته عبادت غني او د په شریعت کې نشته. سلورم قسم حرام، کله نه کله حرامي، کله نه کله سر خریل سي حرامي. مثال لکه د مصیبت په وخت کې سر خریل. او حدیث کې درځي د ابو موسی اشعری د حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک رضی برئ من الصالقه والحالقه والشاقه. او حالقه غزنانه ته وي چې هغه د مصیبت په وخت کې خپل ویښته لري کوي د سر ده. رسول صلی الله علیه وسلم دینه بیزار یم دا ویښته خریل څه شو؟ حرام شو. د قشن په حرام کې د ندام راځي چې یو سړی د کافرانو سره تشبوه د لاسه کوي، لکه پلانی کافر چې دی سر خریلې دی دیم دغه د لاسه کوي، یا بعضې سې وله خریلې د بعضې پرېښودې دیم دغه په شان کوي، نو دام حرام دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي من تشبه بقوم فهو منهم. پنځم قسم مباح دی. پنځم قسم څه دی؟ مباح. کله نه کله سر خریل سي مباحي، او هغه چې کله انسان د حاجت لپاره، لکه یو سړی بیمار دی، یو سړی څه دی بیمار دی، یا په سر کې سپږې ډېرې شوي دي، دا جایز دي د قرآن او د حدیثو د اجماع په رڼا کې دا جایز دي. یا یو سړی دا وایي چې زما ویښته ولیږي، نو زه چې د سر یو څو پېرې وخروم نو دا به ویښته صحیح راخیږي. دا اوس د دوایي دپاره کوي، علاج دپاره کوي، نو دا مباح دي. شپږم قسم چې په دې ټولو کې نه وي، شپږم قسم چې په دې ټولو کې نه، مطلب چې حاجت ورته نه وي، څه سبب یې نه وي، نو په دې کې بیا د علماو اختلاف دی. دې کې د علماو اختلاف دی چې بغیر حاجت نه سر خریلی شي او که نه. یو قول خو دا دی چې دا مکروه دی، او دلیل په هغې باندې دا ښیي چې رسول صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې صرف دغه وختونو کې سر خریلی چې کله حج له تللی دی یا عمرې له تللی دی، او دغه د صحابه کرامو طریقه وه. بله دا چې د بدعتیانو هم علامت دی. دوی په رد کې هغه نور علما وایي نه، وایي بغیر د سببه سر خریل څه دي جایز دي. دلیل هغوی دا ښیي چې رسول صلی الله علیه وسلم په سنن ابي داود کې دا حدیث چې کله جعفر رضی الله عنه شهید شو او رسول صلی الله علیه وسلم د جعفر کور ته راغی، نو دا خبره وکړه 3 ورځې بعد نایي راوغوښتو او هغه ته دا وی د دې بچو د سرونه وخره. نو ګورو دې کې څه ضرورت خو نو. دویم دلیل هغوی دا ښیي دا په سنن ابي داود کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیدو قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، بعض ویښته سر ولا خریلې بعض پاتې. رسول صلی الله علیه وسلم وی یا ته پوره وخرې او یا ته یا پوره پرېږدئ. وی دا رسول صلی الله علیه وسلم چې یا ته پوره خریل پکار دي. هغه علما په دوی باندې رد کوي، وی دا ستاسو ردمانه دلیلونه صحیح نه دي په دې ځای کې. ولې صحیح نه دي؟ وی دا خو مسله د ماشومانانو ده په دواړو حدیثونو کې، او ماشوم په ګندګۍ کې ګرځي، ماشوم د خولونو تنګېږي، ماشوم ته داسې ډېرې مسلې چې هغه مشر ته نشتي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعفر د بچو نه ویښته لرې کړو. او دویم جواب یې دا دی چې مسله د ماشومانانو ده، د ماشوم دپاره داسې ډېرې مسلې دي چې هغه جدا دي، نو موږ د ماشوم د مسلې نه د لویو دپاره مسله نشو ثابتولی. حاصل او زمان په دې زړه مطمئن دی والعلم عند الله، بغیر ضرورته سر خریل نه دي پکار، غوره نه دي. بغیر ضرورته سر خریل غوره نه دي، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه، د صحابه کرامو هم دا نه وه، د سلف صالحین دا طریقه نه وه. دا خو نن سبا د صوفیو دا طریقه ده، او هغوی خو عبادت ګڼي، خو بدعت کې راځي مسله. خو ما مخکې تقسیم ذکر کړو. نو دې سر نه یو کاڼی جوړ کړی، لیدلی به تاسو دا الله هو الله هو لو دا بدعتیان تاسو وګورئ، دوی دا سر خریلو ته عبادت ښکاري، او دا دوی په غلطه دي. والعلم عند الله. دا ورو سوال کړی دی چې د یو سړي نه د ویترو په منځ کې قنوت دعای قنوت پاتې شي، نو دی به سجده سهو کوي او که نه؟ الجواب د رسول صلی الله علیه وسلم نه
د صحابه کرامونه کوم آثار چې راغلي دي دا ټول چې راجمع کې نو د هغې نه کول او نه کول ثابتېږي کول نه کول دا مسله به اکثر رونه او خویندې اول پې راوړي نو سنت طریقه دا ده کله دعا کول کله نه کول دا کله نه کول هم سنت دي نو بیا به سجده سهو څنګه راځي بیا خو به سجده سهو نه راځي الا هغه علما په سجده سهو وایي چې کوم دی قنوت ته واجب وي او لازم ورته وایي خو صحیح خبره دا ده چې سنت کله کول او کله نه کول دا سنت طریقه ده دغه شان د ابی بن کعب رضی الله عنه ثابت دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له چې به کله جمع ورکوله د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې نو په بعضو شپو کې به دعای قنوت پرېښوده په بعضو کې به وکړه نو کله کول او کله نه کول د سنت دي والعلم عند الله لږ وخت پاتې دی یو سوال دوه به ووایو سوالونه ډېر دي دا یو ورو سوال کړی دی چې د ډوډۍ په وخت کې خبرې کول جایز دي او که نه الجواب حدیثونو کې دې څه نه دي ثابت چې پای کې دا راغلي چې د ډوډۍ په وخت کې به خبرې نه کوئ او دا بعض خلک چې وایي چې لا سلام ولا کلام علی الطعام نه به سلامت چې نه به خبرې کې د خوراک په وخت کې دا نه سر شته او نه نیخ پیش دي دا چې د چا خبره ده اصل چا خبره سلام بنا چې خبر نه سلام هر وخت کې چول جایز دي او په هر شړی به چې الا د قضا حاجت ته نه شي د مسلمان مخ کې تاسو ته یو پیر بیان کړو خو خبرې کول د دینه من نه راغلی بلکې زه ته ثابتوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک په وخت کې خبرې کړي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم غوخه وته مخې ته کېښودې شو غوښه یې خوړه او بیا د حدیث شروع کو انا سید الناس یوم القیامه زه به د خلکو سردار یم د قیامت په ورځ تاسو ته یې پته شتې هغه څنګه صحابه کرام وایي نه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث شروع کو وی خلک باندې به سخت ډېره شي او نور به دومره فاصله کې بیا به خلک لاړ شي په آدم علیه السلام پسې بیا به لاړ شي په نوح علیه السلام پسې بیا به لاړ شي په ابراهیم علیه السلام پسې بیا به لاړ شي په موسی علیه السلام پسې بیا به لاړ شي په عیسی علیه السلام پسې بیا په ما پسې راشي بیا به زه په سجده پرېوځم اوږد حدیث دی دا اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په دسترخوان بیان کړی دا اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې بیان کړی په دسترخوان کوم ځای کې دا هغه چې خبرې نه دي پکار ها خبرې په دسترخوان باندې او د ډوډۍ په ټیم کې د سیدی لکه بهر چې کوم ناروا دي هغه دلته ناروا دي بهر چې کوم روا دي هغه دلته روا دي بلکې زه ته یو ناشنا فائدې ذکر کوم امام القیم رحم الله ذکر کړی وی د ډوډۍ په وخت کې به د انسانانو سره خبرې کې چې د ډوډۍ خوري او خوشاله او به دا خبره په دې خبره باندې وضاحت کړي او تفصیل یې کړی دا او دغه طریقه ده بلکې بعض کتابونو کې دا راځي د عربو عادات نو به یو عادت د عربو د لیکل چې دوی به میلمستیا ډېره زیاته کوله میلمدوس خلکو او میلمستیا دې ته وایي چې څوک د سره ډوډۍ خوري ته به د هغه سره خبرې کوي ته به د هغه سره څه کوې خبرې یعنې زه ستا خواله درځم او ته ما ته روټۍ ایښودې او دغه شان داسې ته به وخورې که زما خواله راشي زه ته داسې کښېنم وبخورې ډوډۍ دا خو لکه ته چې لاسنیوي له راغلی لاسنیوي او یا به دې ډوډۍ خفه دی بلکل د دې حرکاتو نه یې معلومېږي چې دوی ته ولرې خاطر یو کس خواله ورلې خوشحاله خوري جي دا واله دغه واله څنګه ته واله څنګه دي مشران څنګه دي دا دې خو کړي چې دلته رالي او دغه شان راځي زموږ خواله موږ خو ډېر خوشحالي استادو په خدمت ډوډۍ خورو دا خبرې کې هغه هم خوشحاله نو میلمستیا د صحیح وکړه که هغه اول وکړه د دوی میلمستیا صحیح وکړه نو د ډوډۍ په وخت کې خبرې کول څه دي جایز دي او روا دي الا دا که د ډوډۍ خوراک مقابله چېرته ولګي نو بیا پکې خبرې څه دي ځکه چې هغه چې بیا ته خبرې کوې نو کس ته راخوا مخکې کېږي
نو دغه ټیوي کله سړی پابندي ولګي چې خبرې منې دي بیا جدا خبره خو نور عام اوقاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او لنډ حدیث یاد ساتئ په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی هغه وګد حدیث هغه رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې ویلې په دسترخوان باندې ویلې والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې سرتور سر مونځ کول څنګه دي؟ الجواب سرتور سر مونځ کول غیر اولادي او غوره طریقه نه ده او بعضو علماء ورته مکروه ویلي دي. په منځ باندې اثر نه کوي ځکه پر یو دلیل پکار دی او دلیل به نشته. خدا ولې ورته موږ غیر اولا وی ولې ورته موږ وی چې غوره کار نه دی ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د شمار یو څو ځایونه ثابت دي چې سرتور سره مونځ کړی دی نو ټول عمر هغه چې مونځ کړی دی یا به په سر باندې ټوپۍ او یا به سو یا به پټکی او زه خپل ملګرو ته دا وایم د سلفیت د دعوه چې کې موږ الحمدلله حق پرست کې دا نه خرج پلار ته وایو مرګره لا پرې د سلفیت دعوت به کې موږ د پیغمبر په طریقه جی روان یو طرف ولدین ولې نه کې تامین ولې په زور نه توری دي سینه کې او د بسر باندې وا ټوپۍ نه سبب نه نو دا خو د پیغمبر طریقه هم دا نه وایي چې سرتور سرموز کول حرام دي دغه فتوا څوک نشي ورکوله ته دغه الله او د الله د رسول مخکې کېدی دي نه د مکروه ټکی وتم نه وایو خو دومره وایو چې د پیغمبر سیرت راواله وی ګوره اخو عام اوقاتو کې سرتور سر نه دی ګرځېدلی پاتې لاسه شو مون شو. دغه شان یو عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې دغه سره چې کوم غلام نافع هغه یو پیر منځ ته راووتو او په سری سنه ونغه ته وی خلکو سره چې ملاویږي سرتور سره ملاویږي هغه نه وی چې نه ملاویږي نو به خدای الله لري حیا وک. خو بعض علماء ډېر خپل تفصیل کړی دا حدیث وی الله وی چې یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد چې تکره جمعات ته ځي نو ځان ښایسته کا اوس پس کې وی سر پټول ښایسته او کنه دا به ته علاقې ته ګوري څه ته به ګوري علاقې ته په کومه علاقه کې چې ښایست دی ته وي چې انسان ښکلي کپړې واچوي په سر باندې څه ټوپۍ په کول پټکې څه کېدي نو دلته ښایست هم دقه دی نو منزله چې ځي دا به کوي. په کومو علاقو کې چې دا ښایست نه دی ویل ته مه کوه. دا د بعضو علماو تقسیم دی دیسي که دیسي دم کړه نو زموږ په معاشره کې ښایست شی دی زمونږ مشران چې کوم والله یې ټول وبخي الله دې په رحم وکړي سرتور سر به ګرځېدو یا به په کول و یا به ټوپۍ و یا به پټکی و خو په سر به یې څه دا ورته یو دروند عمل به ښکاره کېدو په دې باندې بلکې دا ځوانان اکثر مشرانو نه موږ اورېدلي سپین ږیرونه چې مشرانو به کشرانو ته به دې غوسه کېدو چې کله به کشر داسې ولیدو هغه په سر څه نه و نو هغه ته به خبرې واورولې و هغه به د دې کار نه منع کوي د څه سپکو کار کې به سر دې څه نشتي. نو دا الحمدلله دا هم ثابته شوه چې زموږ په معاشره کې ټوپۍ په سر ول پټکې یا رومیال دا څه دی ښایست دی که نه دی ښایست دی. نو مونځ چې کله کې پاټینګ کې غوره طریقه دا ده چې په سر باندې څه کېږدي. خو بله مسله ټوپۍ په جومات کې ایښوده دا بدعت دی. ولې بدعت دی؟ ځکه چې دا خو ته به خلکو لازم او بل بې ادبي ده. هغه ټوپۍ چې کومې راولې هغه پرشته کې لیدلي مې که نه دي په هغې پورې دومره ګن نښتی لکه د ګوتې دا سر اوس تا ته وایي سر پټ که سره د دې ګنه کوم چې په دې ټوپۍ دی دا غوره دی که نه چې صفا ودرېږي چې صفا ودرېږي. ما یو پیر پاکستان کې مونځ کو په سر مې څه نه و جومات ته ننوتم ډایرکټ او په سر مې څه په دې نه و چې ولې په هغه ځای کې ما چې څوک مې ونه پېژني ځکه اکثر خلک مې وپېژني بیا دوا سلام او راشه او درشه او ګڼه جوړه شي نو ما دغه شان راوتی وم. نو جومات ته ننوتم په جومات کې چې ولاړم په منځه کې ګړز چرته په سر باندې هغه جام کېښو هغه دومره غټ و چې زما د غوږونه به کیم داسې بند شو سلام مې وګرځو ټوپۍ چې مې داسې راواغېسته دومره څخه تور کې نیولي و تور کې نو اوس دا هم ناروا کار دی
دا سره ناروا کار دی اسی په دین کې نوې طریقه راوسته د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو دې شنو چې ټوپۍ و پرتی په جمعات کې یا د صحابه کرامو په دور کې یا سلف په دور کې دې اوس په دین کې نوې کار راوسته او دلته هم خبره غدا زه دوی خو دې د علاج کو د چې بسری ټوپۍ نشتی دوی دې ټوپۍ وکټي د چې په دې مخ ګيري نشي دوی سره وسکي ها دلوس نقلي ګيري جوړ کې وړاندې کې دروازې سره ګيره پر خو دې سړي واجب او سر پټول سنت طریقه ده غوره طریقه ده خو کو چا پټ نه کو مونږ یې سره صحیح دی او ګناګاری گینا او نه مونږ مکروه دی خدا ګیره چی نشتی دغه ګناه کبیره کې واقع دی نبی ابو بکر دا چې دغه ټوپونه زیات ضرورت څه دی ګیرو ته دی چې جمعه تر روزو ګیری دي شرطه خو نو ګیرو ته ضرورت ټوپونه زیات دي ټوپي پورې خته او ګیره به نه نو ته ضرورت دی په ګناه کبیره کې واقع دی د څه علاج وکا هغه سرتور څه چې راغلي دی غوړه کاری نه دی کړي غوړه کاری نه دی کړي خو ګناګار خو نه دی چې موږ کې کمه راغی په دې تفصیل پوه شوي والله اعلم ضرور وای چې باز خلک وای چې دسترخوان ته ناشي ډوډۍ باندې نو سلام بنا چې احمد صلی الله مخ کې تیر شو موږ بیان کړی چې دا خبره کمزوري دي چې سلام بنا چې سلام په هر وخت کې به مسلمان چې الا د چې قضای حاجت ته ناشي وی برکت به سبب برکت وسره نه وته دنه برکت او سره نه وته سلام علیکم نچې دا ټکه وی برکت د دې په څه وای السلام علیکم هو کنه خالته دوی سوي چې السلام علیکم دی وې په جواب کې با وعلیکم السلام ونونی بکمش سبا کمشي نونی بکمش او تا خو ستر جواب هم درکو علیکم السلام په برکت کې خو واپس جواب نشته خودی ته وګوره دیو ته برکت هغه را شوخره جوړی کنه زه کی تیار ده را شوخره کې لګ نونی ور دوه او دا دومره ډیره خبرې مو کړې خدا به السلام علیکم ویل تاسو ته سویل تاسو ته وعلیکم السلام ویل څه دښمنیم ده سلام سره هغه وی السلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې تاسو ته جواب کوي پتا دې سلامتی نو چې سلامتی راغله خبره ختم شو نو دا کمزوري خبره چې برکت به والله اعلم چې لکه د حج پریدیو ګوره ضرور وی چې سړي حج لراځي عمره لراځي د پیسې غریب لورکی دلته ودا معلومه چې د حج فرض دی او د عمره فرض او کنه کچرته د حج فرض حجي او د عمره فرض عمرې نو به د خدای الله حق ته بده باندې خو بده ادا کوي او کدي سي د نن سبا د لیبرل او علمانيان چې کومه طبقه ده دوی د اعتراضات ډیر شروع کړي لاړو حج لو گاونډیانی وګیو لاړو عمرېلا او یتیم خزه کورخوا کیو اوس په ما باندې حج واجب شو اوس مثال کې ما سره طاقت شتي شروط پوره دي ما نه الله ته پوښ کې ته ولې حج نه کړي نو دا موږ وایو د جواب دی چې ته د حج فرضي او د عمره فرضي نو به بس کوي حج عمره وکړي او کدا نفلی او د دې سره دقه پیسې دي کمی چې د حج او عمره لګي غریبانو له ورکی او غریبانو ته ضرورت ډیر دی بل غریبانو له ورکی او کله دې سره پیسې د دین زیاتې نو خپل حج او عمره دی مو کی او غریبانو سره دی مرسته مو کی والله اعلم حج چې واجبي نو الله بتانه دی مبارک ته پوس کوي چې ستا طاقت کړو ته ولې حج نه کول ته عمره نه کول دا موږ په دې چې پرې خو دې چې غریبانه خو هر زمانه کې خډیر دي نن ته باندې د اعتراض وشي ته حج لولې شي سباله بتا ته سو کوی چې ته مثال کې jihad کې ولې خرچه دی وکړه تا پلانیزي کې ولې خرچه وکړه
بیا به ته ته وایي چې ته چې لمانځلی ځې او دا 10 منټه لګې دا پاو ساعت لګې نو ته داسې کار وکړه چې که دې 10 منټه او پاو ساعت کې ته یو غریب سره بهر منډه ووایې د هغه سره سزي ته ورشي سپارښ وله وکړي هغه هسپتال ته ورسي رو رو خو دې عبادتونه به داسې وینځو که نه مونږ وایو نه دام کوه او دام کوه په دواړو کې ټکراو مه پیدا کوه والله اعلم